شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولار دے او تقریر کئی د تقریر دوران کی او سڑے را پاسے دے حضرت خبر واورا زما عقل دا نمانی چی پیغمبر پا یوش پا کی اسمانونو تلاڑو خدای سر راز و نیازش شیخ بیا را پاسے دے خدای ویلی چی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام خدای وی زما عقل دا نمانی وی زچ عقل دا نمانی کور تلاڑو خزی ورتیل ولی وقتی را لے وی شیخ لگی آدھے چا خبری کئی چا رسول اللہ سم اسمان تا تلیو خدای سر راز و نیاز شوے دے زما عقل دا چرتا منی ویل خز سرخا کوما ورشدہ منگے والا لگی سین نو براوڑا منگے اغسطے دے سین تا تلے دے گرمی وا ویل گلام با جامع اغسطی دی پا منگی خیدی او سین تا کشوے دے سین والا تیچکا ورکڑے دا اغا غاڑے ویشت چی اغا غاڑے ویشتے چی گوری زان تا خزا شوے دے یو دوبی لگیا او جامی وینزلی چی ویکت چی دا خو خزا دا او بربنڈا سین را غرزولا اگر ورمنڈا کڑے دا او سادر پیچولے کورتا بوتلے اس دے ویم نا چیز سڑے او ما پا ما دا چلو دوبی ورتیل سوک دشتا دا ورتیلی سوک منشتا بس لمبل میں او سین را غرزولا دوبی بیگالا مولا راوستے دے او نکاح چی نکاح تڑلے دے 12 کالے دوبی سر تیر کرو ار کالی یو زوی راوڑو 12 کالا پس بیا دے خز مانگے راغستے چی سین نو براوڑم چی سین راغلے نور خزو لمبل دیم جامی ویستی دیو سین تا چی کزا شوے دا بیا والا سین دیچکا ورکڑے دا آغا غاڑا چی گوری آغا منگیم پروت تے آغا دا سڑی توب جامعیم پرتی دی او چیزان تا گوری بیا سڑے دے زر جامع اغسطی دی او منگے راغستے دے چی کور تراغے او مغا وقت لا او خزے سرخہ کئی نو میڑا تا وی چی دمرا سر رالی میڑا ورتیل کور دیوران شد ما پا بچورا اڑوڑم بیڑا تباشلو تا وی چی زر رالی 12 کالا تیر تاسو خیال را منگے کی خو چی جماعت تراغے چی گوری مغا ٹھیم دے او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولار دے او دا آواز کئی چی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام دیر آپاسی دورتا یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اگر ورتل دل راشا چل سدے دا قصہ ورتا ہوکڑا اگر پدرے گا پدے ممبر دے خلقو تا بیان تاسو خیال را گئی دا کرامتو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی تاسو خیال را گئی کرامت دا اولیاء دا اہل سنت والجماعت مذہب دے کرامت دا اولیاء حق دے مولانا روم ولی دے دا باس بدر تبلی جمعہ تکوم خدا غی کتاب دی او سڑی پلاس کے یو شیعہ و اغا ورطویل ولی چیز نو دے ورطوی چی این مسنوی است مسنوی مانا دا اوریدل پکار دی سڑی ورطویل شیعہ چی این مشنوی است مشنوی یعنی دا دی اوریدل ندی پکار سڑی ورطویل یار تو خو یک ذرا ببین لگا خویو گورا دا کتاب بیخوتیا وہ چی کتاب ورکڑش دا سے پرانستے دے یو شیر ورطا پکی راغلے دا شیر پا مسنوی کی بالکل نشت دا کرامتو دا مولانا روم رحمہ اللہ تعالی شیر ورطا پا سر لکلے دے چی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی مسنوی ما تو مشنو میں کنی ایسا گے ملعون تو عو میں کنی مسنوی ما تو مشنو میں کنی ورطوی اسپی ملعونان تو ولی غب غب کے زما مسنوی تا چنگوے چی دا دی اوری دل ندی پکار تاسو خیال را گئی نو دا کامل انسانان شی نو چی کامل انسان شی عزیزہ بلا بدے ورکی او کامل انسان با امال جوڑی گی سڑے چھے
सालहा तो संग बूदी दिल खराश आजमूरा एक जमाना खाक बाश पकलुनो زړه دې کاڼې دې کم بخته ازمیخ د پاره لک سات خو ځان خاورې کا کنه ته لک سات ځان خاورې کا بیا به څه چلو شي در بخارا که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ در بخارا شود سرسبز سنگ کلونو بارانونا پا کانی اوشی کانی نه گل کی کتزان گل کے دل غواری نو خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ خاورشا چه رنگ رنگ گلونا ونیسی دی خلقو زان خاوری کرے ہو نو زکه رنگ رنگ گلونه نیولی دي تاسو خیال راغی دي کبر غرور دا د تباہی سبب وی عجز انکساری دا د کامل انسان تاریخ رحمان بابا وی بادشاہی د فقیرانو په دعاشی بادشاہی د فقیرانو په دعاشی ز رحمان کله بادشاہ کله فقیرم معشوقه د فقیرانو په دعا ملاویږي ز رحمان چې معشوقه را سره نو بادشاہ او چارا سره دی نو فقیر یم بادشاہی د فقیرانو په دعاشی ز رحمان کل بادشاہ کل فقیریم نو عرض میں داو جی چی انبیاء علیہم السلام چیو اغوی تب اول تربیت چیو نو اغا بدا انسانیت ورکڑل عزیزانو منگا ارچ کو خو منگ کے انسانیت نشت موسیٰ علیہ السلام دے پر ادھر تویم چی پیغمبرانو تب لوی سبق چی خودے کے دا بدا دیو چې ستا پزړه کې به د مطلق انسان قدر وي موسی علیہ السلام په لار روان دی او یو شپون دی ګډې او چیلې سره لګیا دی څه وظیفه ځان سره وي اوس وظیفه څه وي وظیفه دا وي چې اے الله ته به چرته دا زما د ګډو د چیلو ډېر مزیدار پي دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامع به د خیرنی شوی چې درته لګي وینځم یا الله ته به چرته ستړی شوی به چې لګه چاپی درته وک موسی علیہ السلام ورته ودرېد چې اے د خدای بندا دا ته څه ویلې ول دا خو ته کفر وې لګیاي خدای ستړی دی چاپی ورته کوما یا الله ته به چرته چې پای در باندې اوس کم ستا دا الفاظ دا سیدی چې د دې تقاضا دا ده چې خدای ستا چاپی ته محتاج دی الله ستا شودو ته محتاج دی الله ستا جامو وینځلو ته محتاج ستا د الفاظو مطلب دا خو شرک دی کته دا وای چې په دې کائنات کې الله هم چاته محتاج دی نو دین لوی کفر او شرک بل نشي ټول کائنات خدای ته محتاج دی لیکن خدای پاک هیڅ چاته محتاج دی کنه جی خو پاغه غټي او جمعات له وروړي مدینه منوره نه راتلمنو ما چې د لارای کې هډر تکلیفي مرګرو ته موټر بندوبست وکړ د اشنغر یو خان ماته وی چې راستا پیسې حلالي دي چې اوس موټر کې دی او لارای کې نه دي مالزما پیسې خوستاسو د مړو ژوندو پیسې دي ځان تا ګورنو مونږ خو قلبې نه کوو خوستاسو مړی لمبو ستاسو ختمونه کوو ستاسو سرسایې الو ستاسو سرمنې الو غنه جی ستاسو دغه پیسې دي که دغه حلالي خو زما به ملالي او که دغه مرداري ستا به مرداري تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې او خزوا غوای لنګ شو تور بچي اوس الوري مورته مور دي خو تور بچي راوړل بچیا څنګه اچړي اسی بچړي پیرانو صاحبانو دواګانې به کمزه کې قبليږي اخو هم دغه مردارو تناستی زکاتونه دی او خیراتونه دی
دعا نه به مې نو باسي او لاس کې ولا ورکي کا غلی او کا ډاکوي او کا رامي او کا لالی خو دوا نه به مې نو باسي هم دغه ګند دی. اوس دا قوم په غبرګ ړوند دی چې دوا خو خدای پاک دار چا اوري او دار چا قبلي. قرآن دا ویلي ته چاله پیسې ورکه دوا نه به مې نو باسي، دا په اسلام کې نشته. د خدای د پاره دې چاته دعا وکړه نو دا په اسلام کې شته، او په پیسو دې دعا وکړه هغه دعا نه خدای اوري او نه خدای قبلي. تاسو خیال راغی نو د دې وجه نه چړه دې بت خان او تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چې زړه دې بت خانه نو که په منځ ولاړې تا ته به په دې منځ کې څه ملایي. زړه وګور، یو سړي چاته وې ته ما ډېر خوښ یې، هغه وې واستفت قلبک، وې د خپل زړه نه تپوس وکړه، دې زړه ته دې وګوره چې ستا د زړه زه څومره خوښ یم. نو نن سبا زمونږ زمانه چې ده دې کې انسانیت نشي، خفه نه شئ. که انسانیت مونږ کې وې نو زمونږ خصلت به داسې وې او زمونږ خوی به داسې وې لکه موسی علیہ السلام اشپون تراغه او ورته وی بچیا دا ستا الفاظ خو ټول د کفر دي. هغه ورته اے موسی کدا الفاظ د کفر دي نو شپېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. هغه ورته شپېته کاله وشو چې تا بیړه تبا اوس کیږي بچ شپون چیلې او ګډې پځې پرېخوي او لاړو نسکور پزمکا پروت ته او جاړي چې خدایا نو زه خو ستا عاشق ما، زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه ځان یادول غواړې، ما ته څه پته ده. ټول عمر مې په ګډو چیلو سرولو کې تیر دی، ما ته څه معلومه ده چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې. الله اوس د انسانیت سبق ښیي موسی علیہ السلام. ګوره اوس ورته وحی آمد سوء موسی از خدا، وحی آمد سوء موسی از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. موسی علیہ السلام تا وحی وشوا چه موسی علیہ السلام ازما یار دی ولی مانا جدا کړو، دا شپون خو زما یارو. وحی آمد سوء موسی از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. ازما یار دی ولی مانا جدا. شپون تا چې د کفر الفاظ وای هغه ته خدای څه وای؟ وای څه ورته وای؟ یار ورته. الفاظ د کفر وای او خدای وای چې دا زما یار دی. اوس کبي زیګر مولا وای دی یو شرابي متعلق چې دا زما یار دی، تاسو به څه وای؟ خپلانه شرابي دا مولانا صاحب یار او شو دیم لاړو، تاسو به څه وای؟ نام لاړو. افلانه زناکار یا زم ور سره ناس تولیدم، دا هغه بيدګر مولا دی لوی تقریرونه چې کوي، یام کچرتا ډمې سره ناس تولیدم، خلو یا ډمای پخه مضبوطه. پاکستان کې خډېره مضبوط ډمې او زم ور سره ناس تولید. معاف به مې کوي وای کنه بنی اسرائیلو، معاف به مې کوي. دیکھو دا خود شیخ جنید بغدادی ایمانو چې قوم ولا راغی چې جی دلته یو ډمه ده او هغې خو خلق تباه کړه. 1500 روپۍ د یو شپیالي او هر سړی ځي یو شپه ور سره وی ښه وی ورشئ 1500 روپۍ ورولئ ورته وایي چې بل چا نه پیسې ماله بېګاله به شیخ جنید بغدادي ستا کور ته راځي. مریدانو ته یې پیسې وروړی ډمې ته وی بېګاله به شیخ هغې وی شیخ جنید بغدادي زما کور کې څه کوي؟ وی هغه وایي چې یو شپه ور سره ځم تېرو پیسې واله اوس نه ستا دې سره څه کار؟ پیسې واغستې او ماسخوتن مونځ چې وشو مریدانو شاګردانو ته یې دعا وکړي چې خدای ما کامیاب کړي. د ډمې کور ته لاړو، هر څه یې په ځای پرېښو او کور ته ورغی. دروازې ته چې ننوتو ډمې ورته ویل بیبي څه وعده باندې دې 1500 روپۍ اخیستي؟
ویل په دې وعده مې اغستی چې په دې شپه کې ته څه وایې زه به وایم چې ښه ویل نه خو به نه کې ویلې نه ویل ورشه ولامبه او پاکې جامې واغونده بیا به خبرې ویې لمبوله او پاکې جامې واغوستې او راغله ویل راځه بچیا زه داسې پیر غوندې منځونو شوق مې ډېر دی یو 2 رکعته مونځ ته وکړه او 2 به زه وکړم بیا شپه اوږده ده خبرې به کوم په مانځه یې ډمه ودرولې ده ډمه یې په مانځه ودرولې ده دا ستاسو ملکي پیران میران چې دي دغې له یې راوباسئ زما په دې خبره پوهېږئ دا حق 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 دا خو په جومات کې هر څوک کول دلته م یو دی ټوله شپه کې خلک تنګي حق 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 دا خو هر سړی کولی شي ورته یې ماما راوځه کوټاڼی نه دلته یو ډمه ده وایي ټول خلک یې خراب کړل تاسو ټولو انعامې زده کړي دي او یاره د منی بیګم اواز مې ډېر وایي ته ګیره دې کله شمه نامه دې هم زده کړې ده یوه بله هم ده تاسو پوه شوئ عرض دا و شیخ جنید بغدادي کې انسانیت و داغه په زړه کې د انسان قدر و چې دا ډمه چې 500 روپۍ شپه سړي ورسره تېروي او بدفعلیانې کوي راشه د دې کور ته ورشه چې د دې ګناه نه بچ کې چې دا سبا جهنم ته لاړلی ما په خبره پوه شئ د کې د انسانیت قدر انسان دې ته وایي نن زمونږ د ملک شیخان میخان چې دي دې کې د انسانیت څه قدر شیخ صاحب دا سړی شرابي دی مخ دې پټ کړي دا سړی دا سړی غل دا خالی ګیره دومره راوږدول او تسبیح او زیبا دا د بټنو والا کمیس چې دی په دغې بزرګي ده پیغمبري خصلت د مطلق انسان قدر به ستا پړه کړي شیخ جنید بغدادي د ټولې دنیا رسوایی په سر واغستا د ټولې دنیا رسوایی او د ډمې کور ته لاړو شپه یې پکې تېر دا یره هغه تړه کې نه وه چې دا خلک به څه وایي دنیا به څه وایي دا مریدان به مې څه وایي چې د ډمې په کور کې شپه تېره کړه ډمه یې په مانځه ودروله او دی په سجده پرېوتو او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار تو را قلبها قلبت فیل مصطفی هرچی کردم بود یا آخر کردمش اے اللہ زما خود عمر کارو چه دا ڈما میں پس چل د زنا نرونی وا اور رام وستا تاتا میں ادرولا اس دین مخ کی خدا ما خود ڈما مرا وستا تاتا میں ادرولو اس دین مخ کی پس رجوع قلبی کار ترا اے اللہ د دې زړه اوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا او زما کار نه دی قلبها قلبت فعل مصطفی اے اللہ د جناب محمد رسول اللہ په خاطر خدای د زنا نه زړه تور کا او ځان سره زړه جوړ کا دعا وکړه دمه چې دا وره د بیهوش شو تر سبا پورې بیهوش پرتا وا سار چې پوش کراله نو توبه یې وستا او د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړو او داسې بیعت وکړو چې د خپل وخت لوی ولی او بزرګ ته پروردگار جوړ تاسو خیال را نو عرض میں داو چې انسان وای دیتا چې داغه پزړه کې د مطلق انسان قدرې چې خدای دا انسان د دوزخ ته ولې لاړ شي نو داغه دغه ما بستا زړه ته بینی ولې چې د فلانی ګناه کې اخته ده د دوزخ ته ولې لاړ موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی رااله چې موسی ازما یار دی ولې مانه جدا کړو اشپوت اخو زما یار یا الله ستا څنګه یار اخو وی چې خدای ته بچرته چاپی دی وکم پای در باندې اوسکم خدای دا خو د شرک خبرې دي ته خود دې ټولو سيزونو منزه او مبرئ نو الله ورته بیا وحی وکړه چې موسی تا دا ولې ورته وی چې شپه ته کاله وشو چې ته په کفر کې مبتلا یې
او شپیته کاله وشو چې ته کفر کې لګې دا دی ولې ورته تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اے موسیٰ ما تو خودی د پارا دنیا تا لے گلے چه ما سرد خلقو یاران جوڑا کا ما خود دیل دنیا تا نے لے گلے چه ما نا یاران جدا کا ورشد شپن لام پغی کی روچت کا مخورتا د خاورو نا پاک کا او ما سره د یارانې چل ورته وښایه بیا یې تماشا کوه اے موسی د دې شپون ظاهري الفاظو ته مه ګوره ورشه د دې شپون د زړه نه زما د یارۍ تپوس وکړه